دوستانو سلام او وخت په خیر. زه مرهون یم. دا د نن یو ځل بیا ستاسې مخته د اواز پوهنې د مضمون له اووم درس یا اووم لوست سره ستاسې مخته راغلی یم. هیله مند یم چې تر دې دمه به روغ جوړ او خوشحاله یاست. د نن په لوست کې موږ د نړۍ د اوازونو یا د نړۍ د ژبو د واول یا خپلواکو اوازونو د تولید پر ډولونو باندې بحث کوو چې د نړۍ په ژبو کې د واولونو د ادا څو ډوله نومونې موجود دي. یعنی دغه نومونې چې د اواز پوهنې د علم له مخې اوازونه تصویب دي، د هغه په اړه ستاسو سره بحث لرو. د اوازونو په ویش کې بیلابیلې تیوریانې او طرحې موجودې دي. لومړی ویش چې د واولونو په اړه موجود دی هغه د ګرد او ناګرد، یعنی د ګردۍ واولونو او ناګردو واولونو په نوم باندې یادېږي. دا د دې مفهوم دا دی چې هغه واولونه چې خوله ورباندې راګرده کیږي هغه ته ګرد واولونه وایي، او هغه چې خوله ورباندې راګرده کیږي نه هغه ته ناګرد واولونه وایي. ګرد واولونه د نړۍ په ټولو ژبو کې او هغه اوازونه چې هغه د پښتو دوو وونو ته ورته اواز تولیدوي هغه د ګردو واولونو په نامه یادېږي، ځکه خوله ورباندې راګرده کیږي. او بل هغه واولونه دي چې خوله ورباندې نه راګرده کیږي، لکه ا ای دا هغه واولونه دي چې دا هغه لومړنی ویش دی. له دې ویش څخه وروسته د واولونو د ادا په وخت د ژبې حرکت مهم دی. موږ تاسې د ژبې په حرکت کې پخوا ویلي وه چې افقي حرکت دی، عمودي حرکت دی، مګر ژبه خپل یو حرکات د واولونو په تولید کې لري چې هغه له مهمو دغه څخه دی. لومړی د لوړ او پورته عمودي حرکت له مخې لومړی کښته واولونه دي چې د ادا په وخت کې ژبه کښته ځي، لکه ا ژبه چې کېږي کښتې خواته حرکت کوي ا. یا مثلا دا ا اواز دی چې ا لاندې ځي. داسې د نړۍ په ټولو ژبو کې ځینې واولونه شته چې د هغه سره ژبه لاندې خواته ځي، هغه ته کښتني واولونه وایي. د کښتني وروسته منځني واولونه دي. منځني واولونه په دغه عمودي حرکت کې چې یعنی پورته او کښته حرکت دی، په دغه کې بل چې دي هغه منځني واولونه دي چې ژبه په منځني حالت کې قرار پیدا کوي، لکه ایر ای. د ای اواز چې دی هغه په منځني حالت کې دغه کېږي. او بل پورتني واولونه چې د ادا په وخت کې ژبه لوړ ځي، لکه ای ای. په ای کې ژبه چې کېږي لوړ ځي. نو په دې اساس دا درې ډوله د عمودي حرکت دغه دي. د واولونو په تولید کې درې ډوله عمودي حرکت دی: کښتنی، منځنی او پورتنی. بل حرکت افقي حرکت دی، دا هم درې ډوله دی. وروستني واولونه چې د ژبې په وروستۍ برخه کې ادا کېږي، لکه او، تالو، سالو دا اواز دی، او اوږد او هغه هم په وروستنۍ وایي. بل منځوال دی، په هغه کې منځنی و، دلته منځوال دی. منځوال کې لکه او دا دواړه چیرې ادا کېږي؟ په منځوال د حالت کې ادا کېږي، یعنی د ژبې د حرکت په افقي حرکت په منځوال حالت کې. او بل مخني واولونه چې د ژبې د خولې په د مخنۍ برخه کې ادا کېږي، لکه ای. ګورې ای دلته په د خوله په د مخنۍ برخه کې ادا کېږي. نو د ژبې لومړی د واولونو لومړی ډول ویش د ګرد او ناګرد مخې و، دوهم ډول ویش د ژبې د حرکت د مخې و. دوه ډوله حرکت موجود دی: عمودي حرکت او افقي. په عمودي کې هم درې ډوله حالت ځان ته غوره کوي چې کښتني، منځني او پورتني دي. او په دغه حالت کې په افقي حالت کې هم درې ډوله دي چې وروستني، منځوال او مخني واولونه دي. د دې څخه وروسته بل حالت د واولونو د ادا پر وخت د زیامې وضعیت دی. لاندې زیامه موږ ویلي وه چې اکثر وخت د اوازونو په تولید کې ډېره دغه کېږي. دا درېیم ډول ویش دی چې په دې کې دوه ډوله واولونه دي: یو کش واولونه چې دې ته ټینس وایي په انګلیسي کې، لکه ا ای. او بل سست واولونه دي چې زامه عادي حالت دغه کوي، او او. دا ګورې دا عادي حالتونه دي، مګر په دغه کې کش واولونه کې ا ای او اوږد او راځي، لکه پیشو او. دا چې کېږي درې واولونه په دغه کې راځي، په هغه حالت کې راځي، او نور واولونه په سستو واولونو کې راځي. نو درې ګونی ویش د واول یا خپلواکو اوازونو د تولید لپاره موجود دی: ګرد او ناګرد. دوهم د ژبې د حرکت د مخې په افقي حالت کې او په عمودي حالت کې. په عمودي حالت کې درې ډوله موجود دي: کښتني، منځني او پورتني. او په افقي کې وروستني، منځوال او مخني. او په همدې توګه د واول د ټینګوالي او د سستوالي له لحاظه دوه ډوله دي: کش واولونه یا ټینس واولونه او سست واولونه لکس
واولونه. دا د واول د بحث وو چې پر دې ځای راټولو. بل ورځ به موږ د کانسوننت اوازونو د تولید پر ډولونو باندې وغږیږو. ځان پاک وساتئ له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوازینۍ حل لاره د ویټامین سي ډېر زیات اخیستل، د دستکلو په لاس اول او په راپسې توګه خپل لاسونه پرې مینځلو باندې همدغسې چې تر اوسه پاتې شوي یاست همداسې پاتې شئ. سرلوړي، اباد او سوکاله اوسئ.